السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ملګرو، ټیچ ټیک چینل ته په خیر راغلاست. سمیع الله عبید یم ستاسو سره د مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام په دریمه ویډیو کې. زموږ ستاسو د نن ورځې درس به ان شاء الله پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک کی. تېره ورځ موږ تاسو پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک څخه ځینې اپشنونه ویلي وو، لکه پاور وو، ویو وو، سورت بای او ریفریش. نن یو موضوع به مو ان شاء الله پیسټ شارټکټ همداسې به زو مخکې ورپسې. په دې هیله چې تېره ویډیو به مو کتلې، یو څه به مو لاسته راوړي او له ځان سره به مو په خپلو کمپیوټرونو کې عملي کړي. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع له پیسټ او پیسټ شارټکټ څخه شروع کیږي. د دې لپاره چې دا دوه فعال شي، موږ تاسو باید په کمپیوټر کې لومړی یو څه کافي کړو. موږ تاسو فایل ایکسپلورر راخلاصوو یا هر څه چې تاسو په کمپیوټر کې راخلاصول. ډاونلوډ ته راځم یا په هر ځای کې چې تاسو د کمپیوټر کوم څه پراته وو هغه رااخلو. راسته کلیک کوو او د راسته کلیک څخه وروسته په لیست کې فایل ته راځو. د لیست په اخره برخه کې یو کټ شته بل کافي دا شی له دې ځایه کاپي کیږي، دلته به هم پاتې او نوی ځای چې هر ځای موږ پیسټ کړو هغلته به وي، ولې کټ بیا پر دې زاړه ځای نه پاتې کیږي، یوازې نوي ځای ته ځینې انتقالیږي. موږ کاپي باندې کلیک کوو. کله چې مو پر کاپي باندې کلیک وکوئ دا مینیمایز کوو او راځو پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک. راسته کلیک څخه وروسته موږ تاسو ته دوه موضوعګانې مخ ته راځي، پیسټ او پیسټ شارټکټ. پیسټ که چیرې موږ تاسو کلیک کوو نو دا به دلته راته ځای په ځای شي. مالته هم درلودی دا تصویر او دلته هم راته څنګه شو ځای پر ځای شو. ګورئ هلته هم پر خپل ځای باندې پاتې ده. که چیرې موږ دا ډیلیټ کړو نو مشکل نشته، هغه یو چې موږ اوس لرو پر ځای باندې هغه پر خپل ځای باندې څنګه ده ځای په ځای پاتې ده او موږ کولی شو مشاهده یې کړو، راخلاص یې کړو. ولې که چیرې موږ تاسې راسو دلته وګورو دا بیرته کنټرول زیډ وو تر څو تصویر راواخیستل شي او موږ تاسې راسو دا تصویر کافي کړو. له کافي وروسته موږ د پیسټ پر ځای پیسټ شارټکټ وو، نو دلته بیا یو غلطي رامنځته کیږي. کوم وخت که راسو موږ تاسې پیسټ شارټکټ وو نو اوس موږ تاسې د تصویر شارټکټ پر ځای سو او کولی شو ووینو. ولې که چیرې موږ تاسو راسو اصلي شکل یې ډیلیټ کړو نو د اصلي شکل په ډیلیټ سره به دا شارټکټ خپله له منځه ولاړ شي او دی به کار پرېږدي. موږ تاسو راځو شارټکټ ګورو. کله چې موږ تاسو شارټکټ کلیک کړو نو موږ تاسو د شارټکټ نه راخلاصېږي، ځکه چې موږ تاسو ته دلته وایي چې تاسو دا یا غزول فایل بیرته پیدا کړئ راواخلئ او یا دا هم ورسره ډیلیټ کړئ. که چیرې ډیلیټ کلیک کړئ نو دا څنګه سو له منځه ولاړی او زموږ ستاسې هغه کوم څه چې مو کاپي کړي وو هغه بې فایدې سو. نو موږ تاسې کله چې غواړو چې د یو شي کافي له ځان سره وساتو باید د پیسټ شارټکټ پر ځای باندې پیسټ کلیک کړو. اما که چیرې غواړو چې شارټکټ را سره کلیک کړو، شارټکټ هم په مختلفو حالتو کې موږ تاسې ته په کار راځي، نو بیا موږ پر پیسټ شارټکټ باندې کلیک کوو. همدارنګه په راسته کلیک کې موږ تاسې بله موضوع هم لرو، هغه دلته د پیسټ او پیسټ شارټکټ څخه لاندې ښودل کیږي. او په دې صورت کې که چیرې موږ دلته یو کړنه ترسره کوو، فرض کړه دلته راسته کلیک کوو او د عکس ډیلیټ کوو. کله چې مو دا عکس ډیلیټ کړئ نو اوس راسته کلیک کوو. په راسته کلیک کې موږ ته داسې ښیي چې انډو ډیلیټ یا دلته د انډو پر ځای باندې ریډو لیکلی. موږ تاسو بل لغات سره کار نه لرو، یوازې همدغه انډو او ریډو زموږ تاسو لپاره مهم دي. انډو په دې معنا چې مخکې ما کوم کار ترسره کړی هغه بیرته لغوه کړه، او ریډو معنا کوم کار چې ما لغوه کړی د هغه بیرته ترسره کړه. ممکن له دې وروسته انډو کافي لیکلی، انډو ډیلیټ، انډو موو، انډو کټ، انډو رینیم یا هر څه چې لیکلي وو. خو که چیرې انډو لیکلي وو دا معنا چې تر دې مخکې چې ما کوم کار ترسره کړی هغه لغوه کړه. موږ تاسې یې کلیک کوو کار به لغوه شي او تصویر به بیرته راته راواخیستل شي. ولې که موږ راسو راسته کلیک وکړو اوس به دلته موږ ته ریډو لیکلي، ریډو ډیلیټ، دوباره یې ډیلیټ کړئ. هغه زما کوم کار چې و هغه دوباره ترسره کړه. نو کلیک یې کله چې د کلیک کړئ دا کار به بیرته دوباره ترسره شي. د دې لپاره موږ تاسې لاندې شارټکټ کنټرول زیډ لرو. کنټرول زیډ د دې لپاره دی چې د انډو کار ترسره کړي او کنټرول وای د دې لپاره دی چې د ریډو کار ترسره کړي. کله چې موږ په ډیسکټاپ باندې راسته کلیک وکړو نو بله موضوع موږ تاسو ته نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند راځي چې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ډیسکټاپ بیکګراوند کوم تصویرونه چې موږ ورته انتخاب کړي دي هغه یو په بل پسې بدل کړو. که چیرې موږ تاسو راځو دا کلیک کوو نو د هر وار کلیک کولو سره به له دې وروسته چې دوم کوم تصویر دی هماغه تصویر به راته بدلیږي او تصویر به راته راځي. ګرافیکس موضوع زموږ ستاسې د موضوع مربوط نه دی، نو ځکه یې صرف نظر ګرځو او راځو نیو ته. په نیو کې موږ تاسې کولی شو نوی پروګرام راواخلو، فرض کړئ ورډ دی، ایکسل دی، کولر را دی، یا هر څه چې هغه ستاسو کمپیوټر کې موجود دي هماغه تاسو کولی شئ راواخلئ. زه د مایکروسافټ ورډ پروګرام یو آیکن راخلم نو راځم پر مایکروسافټ ورډ پروګرام باندې کلیک کوم. د کلیک کولو سره سم به ماته خپله ډیسکټاپ صفحې ته همدغه آیکن راځي. یا فرض کړئ غواړم چې ایکسل راواخلم نو راځو پر ایکسل باندې کلیک کوو. د کلیک کولو څخه وروسته به ایکسل پروګرام ډیسکټاپ صفحې ته راځي. که موږ غواړو فولډر جوړ کړو نو هم کولی شو. موږ تاسې دلته کلیک کوو او فولډر باندې کلیک کوو نو موږ تاسې پر ډیسکټاپ صفحه باندې یو فولډر جوړېږي.
دا راسته کلیک تقریبا په ډېرو ځایو کې راتللی شي. همداسې پروګرامونه راخصوصي یوازې پر ډیسکټاپ باندې نه دی، په مختلفو ځایونو کې همداسې فولډران جوړولی شو یا نور ایکنونه رااخیستلی شو. همدارنګه په نیو کې موږ تاسې یو بل شی لرو د شارټکټ په نامه سره، چې موږ دې له لارې شارټکټ هم جوړولی شو. شارټکټ کلیک کوو او براوز ته راځو. په براوز کې چې د هر څه شارټکټ پکار و، فرض کړه زما د سی ډرایو شارټکټ پکار دی، نو پر سی ډرایو باندې کلیک کوم. د سی ډرایو د کلیک څخه وروسته اوکې کلیک کوم. دلته نیکسټ وم او له نیکسټ وروسته فینیش وم. کله زه فینیش وم ماته به د سی ډرایو شارټکټ دلته جوړ شي، یا نور د کمپیوټر د هرې برخې شارټکټ چې ستاسو پکار و نو همدلته جوړولی شي. کله چې موږ او تاسو پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک وکړو نو موږ تاسو یو موضوع لرو، ډسپلی سټینګ. موږ همدا کلیک کوو. دلته د کمپیوټر د مختلفو برخو تنظیمات کولی شو. لومړي سر کې موږ او تاسو ډسپلی سټینګ لرو. ډسپلی سټینګ کې لومړی موږ او تاسو چینج برایټنس لرو، چې دلته موږ تاسو کولی شئ د کمپیوټر رڼا ضعیفه او یا یې تیزه کړو. هر څومره چې مو خوښه وي د فیصدۍ په اساس باندې تاسو کولی شئ په رڼا کې تغیر راولئ. دوهم نایټ لایټ دی چې موږ تاسو کولی شئ کمپیوټر نایټ لایټ ته واړوو او د دې مختلف سټینګونه کولی شئ چې انشاءالله تاسو ته به خپله ښکاره شي. نایټ لایټ کې دلته اندازه ورته ټاکلی شو، دا یې تر کومې اندازې پورې دغه د شپې شکل ته واوړي، یا فرض کړئ هغه د لمر د جړوالي شکل ته دې دا واوړي او څومره دې نه واوړي. هر څومره چې مو خوښه وه کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. کولی شئ ورسره سکیجول هم جوړ کړئ یا تقسیم اوقات ورته جوړ کړئ، تر څو پورې تاسو ته وښیي چې دا دې په ورځې په څو ساعتو کې څه وخت چالان شي په اتومات شکل سره او څه وخت بند شي. یعنې که چېرې اوس موږ دلته تقسیم اوقات کې بجې ورته وټاکو چې 8 بجې د ماښام چالان د سي رڼا دې حالت ته واوړي، نو ماښام پر 8 بجې په اتومات شکل سره رڼا همغه حالت ته اوړي او سهار 400 بجې موږ ورته ټاکلي دي، پر هغه وخت باندې به رڼا بندېږي. که مو چېرې نایټ لایټ ته ضرورت نه وي او یا خوند نه درکوي نو تاسو کولی شئ نایټ لایټ بند کړئ. دلته به دا اپشن آن وي، تاسو به آن دا په آف باندې واړوئ تر څو پورې نایټ لایټ بند شي. همدارنګه په چینج سایز کې تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر خط، اپلیکیشنونه یا د نورو برخو اندازه ورته غټه او کمه کړئ. موږ او تاسو راځو دا اوس پر سل ولاړ دی، موږ او تاسو یې 1.5 سل تاړو. کله چې موږ تاسو دا 1.5 سل تاړو نو زموږ د سکرین د خطه اندازه او داسې ټول د سکرین د هرې برخې اندازه به ورسره غټه شي. ممکن دا تر 150 150 او یا داسې برخو پورې رسېدلی، خو عادي اندازه یې په سل کې ده چې موږ او تاسو پر عادي حالت کې کمپیوټر غواړو نو بیا باید پر سل اندازه باندې ولاړ. له دې وروسته موږ او تاسو ریزولوشن لرو. په ریزولوشن کې بیا کولی شو د کمپیوټر د صفحې اندازه معلومه کړو. کلیک ور باندې کوو او د صفحې اندازه کوچنۍ کوو. کله چې موږ او تاسو کلیک کوو نو موږ او تاسو د صفحې اندازه به له یو طرف نه څخه راته کمه شي. بیا کلیک ور باندې کوو، دوباره اندازه یې نور هم کموو، زموږ او تاسو دا صفحه نور هم کوچنۍ کېږي. او که غواړو چې دا صفحه بیرته خپل عادي حالت ته راولو نو بیا موږ او تاسو راځو، دلته دوباره کلیک کوو او د کلیک وروسته موږ او تاسو ریکامنډ ته اړوو تر څو پورې زموږ او تاسو د کمپیوټر دغه صفحه خپل عادي حالت ته راشي. اورینټیشن کې موږ او تاسو کولی شو د کمپیوټر صفحه یو بلې خواته واړو. په ډسپلی کې زموږ او تاسو تنظیمات خلاص شو. د ډسپلی څخه وروسته دوهمه موضوع به زموږ او تاسو نوټیفیکیشن اینډ اکشن. نوټیفیکیشن اینډ اکشن باندې به کلیک وکړو. دلته موږ او تاسو لومړی د کویک اکشن لپاره د ایکنونو انتخاب لرو، چې ایکنونه ورته اضافه کړو یا کم کړو. کویک اکشن دغه ساحې ته وایي په کومه ساحه کې موږ او تاسو ته نوټیفیکیشن شي. دا ساحه کلیک کوو. ممکن دلته تاسو ته لږ ایکنونه وښیي او همداسې شکل وي. تاسو به ایکسپینډ کلیک کړئ تر څو پورې ټول ایکنونه درته وښودل شي. اوس تاسو کولی شئ دا ایکنونه ورته اضافه کړئ یا کم کړئ. فرض کړئ د وای فای ایکن دلته تاسو ته ښکاري، زه غواړم دا ایسته کړم. د ایسته کولو لپاره دلته راځو، اډ اور ریموو ور باندې کلیک کوو. کله چې موږ او تاسو کلیک کوو نو موږ او تاسو ګورو د وای فای ایکن پیدا کوو. د وای فای ایکن دلته آن دی، موږ او تاسو د وای فای ایکن ورته اپ کوو. کله چې اپ ورته انتخاب کوو اوس راسو ګورئ دلته به د وای فای ایکن چې کوم موږ درلودی هغه به نه وي، ولې که دوباره موږ راسو دا آن کړو نو دلته به بیرته موږ او تاسو ته د وای فای ایکن ښودل کېږي. همداسې د هر ایکن چې ستاسو نه یې خوښ هغه اپ کړئ تر څو له دې ساحې څخه ایسته شي، او که مو خوښ هغه آن کړئ تر څو دې ساحې ته اضافه شي. له ایکنونو څخه وروسته موږ او تاسو نوټیفیکیشن هم لرو. نوټیفیکیشن کې هر ډول نوټیفیکیشن چې ستاسو نه یې خوښ هغه اپ کړئ تر څو پورې نوټیفیکیشن مو له کمپیوټر څخه ایسته شي. ولې که ستاسو خوښ شي نو آن ور باندې کلیک کړئ تر څو پورې دا ستاسو نوټیفیکیشن بیا تاسو ته پر هغه وخت باندې معلومات درته درکړي یا خبرداری درته درکړي. دا نوټیفیکیشن د مختلفو برخو لپاره دي، مختلفو پروګرامونو لپاره دي، همدارنګه د لاک سکرین لپاره دي چې تاسو کولی شئ دا آن اور آف کړئ، یعنې بند او خلاص کړئ. قدرمنو ملګرو، ویډیو پر همدې ځای باندې بس کوو تر څو پورې ویډیو ډېره غټه نه شي. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلې او یو څه به مو زده کړي. تر بیا او بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.